د هرکلیون ورک شوي ښار کیسه له افسانې تر حقیقت. له میلاد څخه 1200 کاله وړاندې د هرکلیون د ښار بندر لویو مجسمو د بیړیو راتګ ته ښه راغلاست کولو. په هغه وخت کې هرکلیون د خپل ځانګړي جغرافیایي موقعیت په لرلو سره د مدیترانې سیند له مهمو سوداګریزو مرکزونو څخه و. په دې بندر کې بیړیو د لنګر اچولو لپاره کتارونه جوړول. داسې ویل کېږي چې هیلنتران او هرکل یوناني اتلانو له دې ښار څخه لیدنه کړې وه. هرکلیون سره له دې چې یو سوداګریز مرکز و، یو علمي او فرهنګي مرکز هم و، او وروسته بیا کره دلیل معلوم نه دی چې ولې او څنګه تر اوبو لاندې شو، چې تر ډیره وخته پورې پرته له څو اشارو چې په تاریخي کتابونو کې ورته شوې وه په اړه یې نور معلومات نه وو. یونانیانو به دا ښار د هرکلیون په نوم سره یاداوه او خپله مصریانو دې ښار ته تونس ویلو. له همدې مخې په ځینو منابعو کې ورته د تونس هرکلیون په نوم اشاره شوې ده. هرکلیون ښار وړاندې له میلاد څخه په 8مه پیړۍ کې جوړ او وروسته له میلاد څخه په 8مه پیړۍ کې تر اوبو لاندې شو. دقیقا هیڅوک نه پوهیږي چې دا ښار ولې په اوبو کې غرق شوی دی، خو ځینې لرغونپوهان په دې باور دي چې د سمندر د اوبو لوړېدل او د ځمکې ښکته تلل د دغه لوی بندري ښار د ډوبېدو لامل شوی دی. د هرکلیون ښار د ابو قهر خلیج د ساحل په 6.5 کیلومترۍ کې ودان شوی و. دغه ښار پاتې شوني آثار تر 40 متره اوبو لاندې د سمندر په تل کې پراته دي. که چیرته ډاکټر فرانک ګیډیو نه وای شونی و دا ښار همداسې له هیره وتی وای. په 2000 کال کې په دې لټه کې و چې د نیل په جګړه کې د فرانسې ډوبې شوې بیړۍ پیدا کړي چې په ځای کې لامبوزنو د سمندر په تل کې لرغوني مصري توکي پیدا کړل. فرانک ګیډو او ټیمیش د مصر د لرغونو آثارو د عالي شورا او اکسپورټ پوهنتون په مرسته پرمختللو وسایلو څخه په ګټه اخیستو سره وکولی شوی چې د هرکلیون ښار له بېلابېلو برخو څخه نقشه واخلي. تر اوسه پورې یو ډیر شمیر مجسمې، سکې، جواهرات او لرغوني توکي له هرکلیون څخه ترلاسه شوي دي. تر ټولو حیرانوونکې 46 بیړۍ دي چې ګیډو او ټیمیش د ښار په شاوخوا کې پیدا کړي دي. دا بیړۍ وړاندې له میلاد څخه د 8مې او 2مې پیړیو په منځ کې ډوبې شوي دي. جالبه خو دا ده چې ځینې بیړۍ قصداً غرقې شوي دي. هغه مهال به چې هره بیړۍ د نیل له لارې مصر ته دننه کېده، نو اړینه وه چې په هرکلیون کې دمه وکړي. وروسته له تم کېدو له بیړۍ څخه مال ښکته او پلټنې وروسته به پرې مالیات وټاکل شول. لامبوزنو په دې ښار کې سربي وزنونه پیدا کړي دي چې داسې په نظر رسیږي د مالیاتو د ورکولو او د محصولاتو د اخیستلو په وخت کې له هغو څخه ګټه اخیستل کېده. جالبه دا ده چې ځینې دا وزنونه آتني دي. آتن د یونان یو پخوانی ښار دی او تر اوسه د مصر په نورو برخو کې دا ډول وزنونه نه دي کشف شوي. د یو مصري خدای آمون معبد چې په هرکلیون کې جوړ شوی و هم پیدا شو. یوناني مورخ هرودوت د دغه معبد د اهمیت په اړه ډیر تاکید کړی دی. دا ځکه چې له هرکلیون څخه د هراکل د لومړۍ لیدنې په ویاړ دا معبد د آمون لپاره جوړ شوی و. همداشان د نوموړي په خبره هیلن او پاریس د تروال له جګړې وروسته له هرکلیون څخه لیدنه کړې وه. لامبوزنو ډیر شمیر د آهک له ډبرې څخه جوړ شوي تابوتونه په ډوب شویو ښار کې پیدا کړي. لرغون پوهان په دې باور دي چې دا تابوتونه د حیواناتو د مومیایي شویو جسدونو لپاره جوړ شوي وو. لرغون پوهان هیله لري چې یو ورځ به د انسانانو مومیایي شوي جسدونه هم پکې پیدا شي. په هرکلیون کې کشف شوي کتیبې په مصري او یوناني ژبو باندې لیکل شوي دي. د دغو کتیبو له مطالعې وروسته چې لرغونپوهانو د تونس هرکلیون نوم ته متوجه شول، وړاندې داسې انګیرل کېده چې هرکلیون او تونس دوه بیل ښارونه دي. د کشفیاتو د دوام له امله په پوره باور سره محققان د هرکلیون په اړه ډیر حقایق ترلاسه کړل. آن شونه ده چې یوه ورځ به د دې لوی ښار د ډوبېدو دلیل هم پیدا شي. هیله لرم چې دا معلومات مو خوښ شوي وي. نور داسې تاریخي معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.